اوس هم موږ تاسو راځو د فیشل بون څخه اووم هډوکی وایو چې انفیریر نیزل کنکا په نامه یادیږي. دا هم دوه هډوکي دي چې د پزې د کیویټي یا خالیګاه په راسته او چپه طرف کې چې لري موقعیت لري. د ګوتو په رقم درې داسې راوتلي کنکاوي سته، یو د رقم ساعت خبرې، بل د رقم ساعت خبرې، بل دغه لوړ ته یې سوپیریر ویل کېږي، منځ ته یې میډیل ویل کېږي، لاندې ته یې انفیریر ویل کېږي. دغه سوپیریر او میډیل چې وه دا موږ تاسې وختي ویلي دي، دا موږ تاسې په اتمویډ بون کې ویل. بیا یې وګورئ ځان سره صحیح شو. هغو شات چې تاسې وینئ دغه زرغون رقم هډوکی چې دی دلته هم لږ معلومیږي، دا اتمویډ بون دی صحیح شو. موږ وړې سوپیریر نیزل کنکا او میډیل مو دواړه ویل دي. وړې بیا وګورئ هغه ویډیو کې بیرته وګورئ. دغه لاندې چې بیا دې ته ویل کېږي انفیریر نیزل کنکا، دا جلا هډوکی دی، یو په راسته خوا کې د پزې په دیوال کې دی، بل چې په خوا کې شری په دیوال کې دی. دا چې د انفیریر نیزل چې ده کنکا دی چې د پزې په کیویټي کې موقعیت لري په لیټرل خواو کې. دوه انې دي صحیح شو، دوه انې. ښه راځو د چې جوړي دی د پزې وحشي دیوال جوړي. موږ وویله چې د پزې د خالیګاو دواړه خواو په لیټرل کې قرار لري صحیح شو. نو د پزې د کیویټي خالیګاه لیټرل دیوال جوړوي، یو وحشي دیوال جوړوي. د ایریګولر هډوکی داسې یو غیر منظم شکل یو غیر منظم شکل لري. بل دی په سټرکچر کې ساختمان کې دی کم شان صحیح شو. دی دوه سرپیسه لري، دوه مخان لري، یو دغه سرپیس دی دا خواته صحیح شو. موږ ته وینو به دغه شاخوت سرپیس دغه لاندې معلومیږي، یعنې یو د عکس شا ده بل د عکس مخ دی صحیح شو. نو یو میډیل سرپیس دی چې هغه د پزې خواته دی صحیح شو، او بل لیټرل دی چې هغه چیرې دی د مګزیلا هډوکي خواته دی. موږ تاسې ویلي وه دغه لوړ ځای مګزیلا هډوکي و صحیح شو. د مګزیلا خواته چې متوجه دی هغه یې لیټرل سرپیس دی، او د پزې خواته چې دی هغه یې میډیل سرپیس دی، معنا مخ دی صحیح شو. میډیل چې دی کوم چې د پزې په داخل کې دی قد کنویکس دی، معنا محدب دی، داسې راوتلی وایي داسې محدب، لکه یو ځای چې ته ګوته کښېږدی نه دا ګوته چې داسې راوتلې ده دغسې دی هم داسې راوتلی دی، داسې محدب والی لري. بل دوه چې لري بډرون دی لري، یو دغه لوړ سوپیریر دغه لوړ دا لوړ سوپیریر بډر دی دا لوړ خواته، او لاندې انفیریر چې دی بډر دی صحیح شو. سوپیریر بډر دی او انفیریر بډر دی. سوپیریر لږ مهم دی ځکه په سوپیریر کې درې ننې پروسسونه شته، معنا راوتلي شته بارزې شته چې هغه د نور هډوکو سره یو ځای کېږي. درې راوتلي بارزې یا پروسس شته لکه لکریمل، لکه مګزیلري او لکه اتمویډ. دغه لوړ دغه د لکریمل دپاره دی، د لکریمل بون سره دغه اوس پروت دی هغه دا لکریمل هډوکی دا د سترګې خواته دی صحیح شو، دغه کې ورسره وصلېږي. دغه بل چې دی دا اتمویډ دپاره دی، د اتمویډ سره وصلېږي صحیح شو. اتمویډ پروسس دی، او شاخواته دغه پروسس چې بیا دی دا یې مګزیلري دی چې سره موښي د مګزیلا سره موښي. نو درې پروسسونه لري په لوړ باډر په سوپیریر پارټ کې، لکریمل، مګزیلري او اتمویډ پروسس. دوه یې سرپیسونه شوله، میډیل د پزې خواته، لیټرل د مګزیلا خواته. دا د پزې خواته چې دی هغه یې کنویکس یا محدب دی. دوه باډرونه شوله انفیریر او سوپیریر. په سوپیریر یې ځکه مهم دی چې درې پروسسونه لري صحیح شو، د درو هډوکو سره یو ځای کېږي، لکریمل صحیح شو، مګزیلري او اتمویډ. دا درې چې لري پروسسونه لري چې درو هډوکو سره یو ځای کېږي صحیح شو. دی دوه نهایت لري، دوه سره لري، یو مخ خواته انټیریر سر دی، بل یې شاته پوسټیریر، دغه یې مخ خواته سر دی، دغه شاته دا پوسټیریر سر صحیح شو. نو دوه چې لري دوه انډس یا نهایتونه لري چې په خلاصېږي په هغه باندې انټیریر مخ ته او پوسټیریر شاته. دلته ورته ووایي تاسې دغه سور هډوکی چې تاسې وینئ پزه کې دغه سور دغه ته ویل کېږي انفیریر نیزل کنکا صحیح شو. دغه لوړه سوپیریر ده سوپیریر، دغه میډیل ده صحیح شو، چې دا دواړه په کوم هډوکي دي په اتمویډ. دغه زرغون ټوله اتمویډ بون دی، دا موږ ویلي دي هغه مخکې ویډیوګانې وګورئ دا وریسته دغه د اتمویډ بون دی صحیح شو. نو دغه سوپیریر او میډیل کنکا چې دا په اتمویډ کې دا مختي ویل دی. اوس موږ دغه انفیریر کنکا وویل، انفیریر نیزل کنکا مو وویل چې دا پزه کې لاندې موقعیت لري، مخ لاندې موقعیت لري صحیح شو. په دغه یو مخ خواته انټیریر انډ دی، دغه شاته پوسټیریر انډ دی، لاندې انفیریر باډر شو، لوړ یې سوپیریر باډر شو. په سوپیریر کې لکریمل بون دپاره ځای و، د اتمویډ دپاره ځای و، او هغه په لیټرل کې د مګزیلري دپاره ځای و. دغه مخ چې د پزې خواته دی اتمویډ ویل کېږي، هغه شاته یې لیټرل.
Like and follow us for more medical educational videos.